الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفتح هو؟ فقال إنه لفتح أو كما قال. عزتمندو نن جمعه به انشاءالله دا د طالبانو د اسلامي امارت او د امریکایانو ترمنځ کوم صلح وسوه یا دسخط وسو یا لوزنامه وسوه یا معاهده مصالحه کوم نوم سي ورته اخلي په دې ارتباط به خبره وکړو. اول د دې په اهمیت کې سدا شرعا څومره اهمیت لري د اسلام په تاریخ کې د داسې صلحو د داسې لوزنامو اهمیت. بیا عزتمندو له دې نه وروسته چې کوم فتح راځي، نصرت راځي، د الله مدد راځي، په هغې کې د یو مسلمان د یو مجاهد د هغې عمل کرد باید څه وي، هغه باید څه وکړي، هغه باید څنګه کړو وړو وکړي. او بیا هغه خلک چې له مخالف صف نه راځي، د امریکایانو د ظالمانو د کافرانو له صف نه راځي، تا سره ملګری کېږي، هغې سره باید څه چلند وسي. دا درې خبرې سوې. په آخر کې یو شبهه یا د ځینې خلکو اعتراض او د هغې جواب، دا به څلورمه خبر سي انشاء الله تعالی. دا به بیانوو. عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم نبی علیه الصلاة والسلام له مشرکینو سره یو لوزنامه وکړه. د هجرت شپږم کال و. نبی علیه الصلاة والسلام خوب ولیدل چې زه به ځم مکې مکرمې ته، هلته به طواف کوم، سعی به کوم. له طواف له سعی نه وروسته ځینې صحابه کرام به سرونه خريي، ځینې به ویښتان لنډوي. دا خوب نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته وویل. د صحابه د ټولو یقین جوړ شو چې د نبی خوب دا خو وحی وي. 1.5 صحابه کرام دا تیار سول د عمرې په تمه باندې، د عمرې په اراده باندې له مدینې نه را روان سول مکې ته. دغه وخت کې مکه د مشرکینو په قبضه کې وه. کله چې حدیبیې ته راورسېدل، مشرکینو مخالفت وکړو چې تاسې عمرې ته تلی نه شي. نور به د دې صلح د حدیبیې تفصیلي بیان به انشاءالله د نبی اسلام د سیرت په بیانونو کې کوو. په خپل وخت به راورسېږي انشاءالله تفصیلي بیان به کوو. دلته به غټې خبرې وکړو کوم چې موږ تاسې له دې موضوع سره تعلق ساتي. مشرکینو مخالفت وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام عمرې ته پرې نه ښودل. د دواړو طرفونه استازي سفیران منځ کې تلل راتلل. بالاخره نتیجې ته ورسېدل چې نبی علیه الصلاة والسلام به له مشرکینو سره دلته یو صلح کوي، یو لوزنامه به لیکي. دواړه طرفه دې ته قانع شول، لوزنامې لیکل شروع شول. په هغې لوزنامې کې ډېر شرطونه ول. یو شرط دا و نبی علیه الصلاة والسلام به سږ کال عمره نه کوي، په دې شپږم کال د هجرت دی به بیرته واپس کېږي، په 1 کال د هجرت به راځي دی به عمره کوي. 3 ورځې به موږ مکه دو ته خالي کوو، مسجد الحرام به دو ته خالي، دی به عمره وکړي، 3 ورځې وروسته به بیرته وځي. د نبی علیه الصلاة والسلام د مشرکینو ترمنځ به 10 کاله جګړه بنده، یو په بل به جګړې نه کوي. کوم مسلمان که مشرکینو سره قیدي و بندي و، دا که وتښتېد ولاړ نبی علیه الصلاة والسلام ته دا به بیرته واپس کېږي. خو نعوذ بالله من ذلک که کوم مسلمان مرتد سو، مشرک سو، کافرانو ته راغی، دا به نه واپس کېږي. داسې نورم شرطونه ول شرایط ول. دا لوزنامه وسوه. نبی اسلام خپل ځان له عمرې نه، له احرام د عمرې نه حلال کو، عمره یې ماته کړه. خپل هدیه
هغه یې همدلته ذبح کړه، د عمرې لپاره چې قرباني راوستې هغه یې ذبح کړه. صحابه ورته اول امر وکړو، په هغو باندې بوج سو، وروسته هغو هم دې امر ته غاړه کېښوله. د هغې تفصیلي بیان به په خپل ځای کوو. په دې کې عزتمندو نبی اسلام چې بیرته روان سو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي زه نبی علیه الصلاة والسلام سره په خوا کې روان وم، په اوښه باندې سور وم، نبی اسلام هم په اوښه سور و. وایي غږ مې پرې وکړو یا رسول الله چې زه عرض لرم، درخواست لرم، پوښتنه لرم. وایي نبی اسلام غږ راته ونه کړو. وایي لږ انتظار مې وکړو، دویم ځل مې غږ پرې وکړو یا رسول الله، هغه جواب ونه ویل. دریم ځل مې غږ پرې وکړو یا رسول الله، هغه جواب ونه ویل. وایي اخیر مې وویل چې 3 ځلې د نبی علیه الصلاة والسلام باندې غږ وکړو، درته جواب یې ونه ویل. هسې نسې له تا نه نبی اسلام خفه نه وي، د تا په حق کې څه آیتونه نازل نه شي. وایي خپله سورلي مې تیزه کړه، اوښه مې تیزه کړه، له ټولو صحابه کرامو نه مخکې روان شو. وایي چې ښه مخې ته ورسېدم، یو چا غږ وکړو چې راسه د نبی علیه الصلاة والسلام اجابت وکړه، د هغه په کار یې. وایي په زړه کې یېرېدم چې د ما په حق کې آیتونه نازل شوي دي، اوس به ما ته اورئ. وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلم، هغه دا آیتونه راته ولوستل: انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دا آیتونه راته ولوستل. یقینا موږ تا ته فتح درکړه، تا ته نصرت درکو، په ښکاره فتح سره، په ښکاره نصرت سره. وایي ما ورته یا رسول الله دا صلح د حدیبیې دا فتح وه؟ دا له مشرکینو سره چې کومه صلح وسوه، کوم تعهد وسو، دا فتح و؟ وایي ده راته ویل چې دا فتح ده، دا نصرت ده، دا د الله تعالی خصوصي فتح و چې الله ما ته راکړه. سره له دې چې په هغې فتح کې شرایط، بعضې داسې شرایط ول چې د صحابه ونه و خوښ. که کوم کس له کافرانو نه مسلمان سي، مسلمانانو ته لاړ شي مدینې منورې ته، هغه به واپس کېږي. اوس دا څنګه قابل برداشت ده؟ خو که کوم مسلمان مرتد سي، مشرک سي، کافرانو ته راسي، هغه به نه واپس کېږي. بعضې داسې شرطونه ول چې هغه قابل د برداشت نه ول. نبی علیه الصلاة والسلام به سخت کال عمره نه کوي، واپس کېږي به، کال ته به راځي، د دې عمرې قضایي به راګرځوي په 1 کال. او دا د مکې او د مدینې منځ کې کوم 500 کیلومتر زیاتو کم مسافت ده. او هغې وخت خو سفرونه هم سخت ول، په اوښانو، په قچرو، په اسونو سفر و. په یوه دا دومره مزل به تقریبا په 9-10 ورځې کې سړي په پښو باندې، په اسونو، په سورلي دا مزل کول. نو دا دومره مزل ټول هېڅ لاړ، کال ته به بیا راځي. دا بعضې شرطونه دا صحابو ته قابل برداشت نه و، خو الله دې ته فتح ویلي. نبی علیه الصلاة والسلام دې ته فتح ویلي ده. دا د بخاري روایت ده، د بخاري حدیث ده. اگر که انا فتحنا لك فتحا مبینا، ځینې مفسرینو نورو معناګانې مخیستي چې له دې چې فتح د مکې مراد ده، فتح د خیبر مراد ده، فتح د شام مراد ده، بلکې ټول فتوحات د اسلام ځینې مراد دي. دا معناګانې هم سوي، خو راجح دا ده چې له دې چې صلح د حدیبیې مراد ده او دا فتح وه. او بالکل عزتمندو تاسو که نبی اسلام تاریخ وګوري، اوس به وضاحت وکړو چې دا څنګه فتح وه. له فتح د مکې نه وروسته د مشرکینو دا لوی سپه سالاران، جنرالان، په اصطلاح د دې هغه سیاستمداران، هغو ټولو ایمان راوړ. لکه خالد ابن ولید دې ایمان راوړ، عمرو ابن عاص دې ایمان راوړ، عثمان ابن طلحه حجبي دې ایمان راوړ. دا په قریشو کې لوی خلک ول. خالد ابن ولید ویلي دي، وایي نور له محمد سره جنګېدل صلی الله علیه وسلم، وایي له هغه سره جنګېدل بې معنا دي. موږ هغه وپېژندل، هغه یو قوت ده، هغه د موږ مد مقابل ده. دا جګړه نور هېڅ معنا نه لري. لاړ ایمان یې راوړ. عزتمند بل ته وګورئ چې د حدیبیې صلح دا فتح وه. دریم نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د حدیبیې صلح وکړه، له دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام له جزیرة العرب نه مطمئن سو چې د جزیرة العرب خبره ختمه شوه، جزیرة العرب فتح سو، خلاص سو، قصه یې ختمه سوه. شاوخوا یې پاچیانو ته خطونه ولېږل، شام ته خط ولېږل، روم ته، هرقل ته، د مصر پاچا مقوقس، د حبشې پاچا، د کسرا پاچا، دې ته خطونه ولېږل. اسلم تسلم یؤتک الله اجرک مرتین،
پاچانو ته خطونه ولېږل. له دې نوم دا معلومیږي چې د حدیبیې صلح دا اصلا صلح نه ولا دا فتح وه. په دې کې کفر شکست وخوړ، کفر نور ختم سو. کنه نبی اسلام به د دې لپاره نور تدبیرونو طریقې جوړولې، خو له دې نه ځان فارغ وبلل، بلکې خپل دعوت او تبلیغ بهر ته متوجه. دا دویمه وجه سو چې دا فتح وه. دریم عزتمندو تاسو دې کیسې ته ښه سوچ وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام چې د حدیبیې صلح ته راتلو، له ده سره 1.5 صحابه کرام راغلي ول. د هجرت 6 کال او د نبی اسلام د رسالت د بعثت 19 کال ولې 14 کاله مکه کې دعوت او تبلیغ کړو، 6 کاله بعد الهجرت 14 شپږ دا مې د 19 په 1900 کلو کې له نبی علیه الصلاة والسلام سره 1.5 صحابه کرام تیار سول د حدیبیې صلح ته راغلل. خو په 8 کال باندې چې کله مکه فتح کیږي له نبی علیه الصلاة والسلام سره 10,000 مجاهدین راغلل. د 10,000 او د 1.5 منځ کې 8,000 تفاوت ده او مکه په 8 کال فتح سوي. یعنی د حدیبیې له کال له 6 کال نه وروسته تر 8 کاله پورې 8,000 کسانو ایمان راوړی او په 1900 کلونو کې 1.5 مجاهدین تیار سوي ول. فتح وکه نه وه فتح، دا فتح وه. په 2 کلو کې 8,000 خلکو ایمان راوړی او په 1900 کلونو کې په هغې کې 1.5 صحابه کرام د حدیبیې صلح ته تیار سوي وو. خیر 500 به بل ځای پاته وو، دا یې 2,000 شاوخوا به خبر نه و، یا به راغلي نه یا به عذر و. په 1900 کلو کې 2,000 کسان برابرېږي، خو په 2 کلو کې 8,000 کسان برابرېږي. د مکې فتح ته 8,000 مجاهدین راغلي ول. دا فتح و عزتمندو. د حدیبیې له صلح نه وروسته خلک مات شول، راغلل نبی اسلام ته ایمان به راوړ، ډلې ډلې به راتلل ایمان به راوړ. عزتمندو نو دغه صلح له امریکایانو سره مصالحه یا لوزنامه دا بالکل د مسلمانانو فتح ده، دا د اسلامي امارت فتح ده، دا د مسلمانانو سرلوړي ده. کنه امریکایان کافران هغه چاته بل مسلمان ته بل چاته داسې د عزت په سترګه نه ګوري چې دی لوغو سره کیني، لوغو سره لوزنامه ولیکي زه به په دومره وخت کې وځم. کنه په ډېرو ملکونو کې د هغو اډې دي، هغه ورته وایي وځه، هغه ورته وایي ما دا دونه خرچې راکړه، وتل متل نشته، خپل کار به کوو. دا عزتمندو د مسلمانانو فتح وه. دا د ټول اهل اسلام ته یو پیغام ده چې او مسلمانانو صبر وکړئ، استقامت وکړئ، جیلونه بندیخانې زخمونه په ځان وګالئ، ویې منئ، جهادونه وکړئ، تاسو به بیا کافران ایستلو ته تیار کړئ. نور په دې باندې نه کېږي چې زنده‌باد مرده‌باد، دا هېڅ نتیجه هم نه ورکوي. که په دې زنده‌باد مرده‌باد کېدی فلسطین به اوس آزاد ول. سره له دې چې اسرائیل تر امریکایانو ډېر کمزوري دي او ټول عرب دا 80 کاله کېږي کوشش پې کوي استایي نه سي. دا د دنیا مسلمانانو ته، د دنیا مظلومانو ته یو پیغام و دغه د صلح د دغې لوزنامې چې هغه حکم چې الله ویلی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تاسې جګړه وکړئ، کتب علیکم القتال، دا د الله چې کوم حکم ده، د الله چې کوم فرمان ده، د الله چې کوم هدایت ده، دا عملي کړئ او په دې لاره کې د انبیاو د صحابه کرامو د نیکانو د صالحانو په شان باندې زخمونه، جیلخانې، بندیخانې دا برداشت کوي چې تر څو کافر دې ته تیار سي چې تا ملک د تا خاوره او تا خپل نظام خپل اسلام ته پرېږدي. که نه په بله طریقه باندې نه کېږي. نور چې هر څه دي په دنیا کې هغه کافرانو قبضه کړي دي، که یونایټډ نیشن ده، که ملل متحد ده، که هره بلا ده، هغه د تا د مسلمان غم نه کوي، نه د تا د اسلامي ملک غم کوي. هغه وایي چې مسلمانان نور هم پسې ټوکړه ټوکړه سي، ټوټه ټوټه سي، دي په منځ کې اختلافات دا راډېر سي. عزتمندو نو دا یقینا فتح وه، دا د مسلمانانو بریا وه، مسلمانانو ته یو پیغام و. قدرمنو په داسې مواردو کې مسلمان ته څه پکار ده؟ موږ کله کله اورو پلاني ځای کې خلکو اتڼ وکړو، په پلاني ځای کې خلکو ګډا وکړه، په پلاني ځای کې خلکو دا وکړه. دا عزتمندو د مسلمان صفت نه ده. د فتح د نصرت په وخت کې به مسلمان د الله تعالی شکر ادا کوي، هغه به الله تعالی ته عبادت اطاعت کوي. اذا جاء سورت کی سورت نصر، اذا جاء نصر الله والفتح، وای کله چې راسي د الله تعالی مدد، نصرت والفتح او فتح راسي، فتح د مکې راشي، نور فتوحات راشي.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او تو دا خلق ویني چې هغه په دین کې داخليږي ډلې ډلې فسبح بحمد ربك واستغفره تو به پاکي بیانوي په ثناګانو د رب خپل واستغفره الله نه به معافي غواړي چې یا الله په دې عبادت اطاعت په دې جهادونو کې لما چې تقصیر نه ایستوي د فتح په نصرت په وخت کې به د الله تعالی عبادت کوي د الله اطاعت به کوي د الله بندگی به کوي الله ته بل منځونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوای مکه فتح کوله په خپل سورلی باندې سورو په اوخه باندې وای دا سره د سکوز نیولې وای کله کله به د کجاوی لغلرګي سره به ټنډه ولګېدل او د بویل الحمد لله الذي صدق وعده وای هغه رب لره حمد ثنا ده چې خپل وعده رښتیا کړه نصر عبده د خپل بنده نصرت وکړو وهزم الاحزاب وحده احزاب ته تک تنا شکست ورکو خپل ځان به خبي کې یاد کړی نه ده چې ما شکست ورکو نو په دغه وخت کې به اتڼونه سړی نه کوي ګډاګانې به نه کوي په دې کې به الله ته متوجه کیږي هانئ رضی الله تعالی عنها وای کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړه وای د ما کور ته راغی او الته لامبل ځکه وخت سفر کړی دا ګرد غبار له ځان نه صفا کول وای زه سی ورغلم نو ما دی ولیدل چې د لمونځ کو اته رکعاته او دا د ضحا ټیم دا د څاخت ټیم دته جمهور صحابه کرام دته صلات الضحى وای خو یو څو صحابه کرام دی وای دا صلات الضحى نه ولو دا صلات الفتح دا د فتح المنذ خالد ابن ولید وای دا د فتح نوم او غسکله په شام کې حیره فتح کړه بیا اترکات صلات الفتح وکړو سعد ابن ابي وقاص وای دا صلات الفتح او غسکله مدائن فتح کو د کسرا د ایران پایتخت د فارسیانو پایتخت مرکز دارالسلطنت امپراتوري مرکز سے فتح کو اغم بیا اترکات صلات فتح وکړو بیا ته صحابه کرام صلات فتح وای نو باید سړی الله تعالی ته په منځونو باندې ودرېږي او بل عزتمندو دا به داسې نه وایي چې دا د مخ کار روایي وه دا د مخ بهادري وه دا یو څو ورځې مخکې ما یو نعت مې واورېدل شعر النعت ما خو په یاد نه پاته کېږي چندان شوق ورسره لرم وای امریکا چا ماته کړه طالب ملا ماته کړه دا اوس دا څه خبره ده دا مه کوئ امریکا نه تا ماته کړي نه ملا ماته کړي نه ما ماته کړي دا الله ماته کړه د نبی اسلام خبرې ته غوږ ونیسه هغه څه وایي الحمد لله الذي صدق وعده نصر عبده هزم الاحزاب وحده احزاب ته شکست ورکو تکي تنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای احزاب ته الله شکست ورکو ما نه دور کړي تو وای ما شکست ورکو دا مو وای عزتمندو دا د تکبر خبرې دي دا د غرور خبرې دي دا د عجب خبرې دي دا مناسب نه دي په دغه وخت به الله ته په سجده پریوځي یا الله شکر به ادا کوي دا عزتمندو هغه دومره خبر و چې د فتح د نصرت په وخت کې موږ ته څه پکار دي موږ ته عاجزي الله ته توبه الله ته سجده الله ته اته رکعات لمونځ کول صلات الفتح دا لمونځ کول پکار دي د تکبر او د غرور خبرې دي پکار عزتمندو درېمه خبر لا خلق سره کوم خلق سراجي تسلیميږي تا ته اسلامي امارت سره یو ځای کیږي د اسلام په صف کې داخليږي د امریکایانو صف پریږدي د غربي نظام د امریکایي نظام پلوي پریږدي تا ته راځي لاغې سره څه معامله پکار ده لاغې سره عزتمندو د انبیاو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د هغوی طریقه پکار ده عزتمندو یوسف علیہ السلام سره ورونو کوی ته خطا کو مثلا نور خلق راويستل کوینه د غلام په حیث باندې خرج کو پاچا واخستل په خپل کور کې خادم او نوکر مقرر کو زلیخا په باندې هغه تهمت ویل دیغه په بی ګناه اسد دی په خاطر باندې چې پاچا د خپل خدي صفایي وکي بس خلاص دی بی ګناه جیل ته کش کو چې خلک وایي چې ولا دی ملامت کملامت نه وای نو ولې جیل تلام وکاله پنځلس کاله وری وکاله بیا ورسته لا خوب لیدلو نه پنځلس کاله د په جیل کې تیر کړ پنځلس کاله ورسته راوځي د وزیر خزانه کیږي د پاچا مشاور کیږي الله لو شان قدرت ور کوي خلایغه زنانه نه بدل نه د اخسته کوم سي د باندې تهمت ویلې هغه قافله والو سي د غلام په حیث باندې خرج کړي او غونه بدل نه د اخستلې هغه رونو سي د حضور تراغله لیواري دووري دریم واري و پیژندل سره هغه رونو قالو تالله لقد آثرك الله علينا او رونو خپل وای
وای د موږ د په الله قسم نیسي الله تا ته په موږ باندې ترجیح درکړي تا ته په موږ فضیلت درکړی ده دا د موږ بیرته تا په حضور کې ودرولو له تا نه د غلې د دانې د غنم وربشو سوال کوو یوسف علیه السلام څه ورته وایي هغه ورته وایي قال هغه ورته لا تسریب علیکم اليوم په تاسې نن ورځ ملامتي نشته یغفر الله لکم الله دې تاسې ته معافي وکړي هو ارحم الراحمین هغه ډېر مهربانه د له ټولو رحم کوونکو نه هغه هر څه ورته هیر دي لا تسریبه په تاسې د ملامتي نه وي یعنې دا خو پرېږده چې زه به تاسې راخلم بندیخانې جیلخانې ته به م اچوم وږم بم ټکوم بم دا خبر به په مجلس کې نه یادوم چې تاسې پې ملامت شئ د دې معاملې ذکر بم نه کوم چې تاسې پې باندې زهیر شئ ملا زهیروم به مم نه جزا او سزا خو پرېږده عزتمندو نبی اسلام چې کله مکه فتح کړه د مکې 2000 مشرکان د ده حضور کې ولاړ د نبی اسلام ورته خطاب کوي بیان شروع کړی په اخیر کې ورته وای ما تظنون انی فاعل بکم وای تاسو څه سوچ کوئ زه به اوس تاسو سره څه معامله کوم تاسو څه سوچ ده ما ته خو 14 کاله دلته په مکه کې تکلیفونه راکړو 8 کاله زه په مدینه منوره کې په دارالهجرت کې وم د تاسې له لاسه هلته راتلې په ما باندې جنګېدی 14 کاله ما ته تکلیف راکړی اوس خو دا د ټول ما په مخ کې راټول یاست او زه در باندې برلاسه یم در باندې مسلط یم ما تظنون انی فاعل بکم د تاسې سوچ څه ده زه به اوس تاسې سره څه معامله وکړم هغه ورته ویل وای اخ کریم موږ دا ګمان کوو چې ته به یو ډېر مهربانه ورور یې وابن اخ کریم د مهربانه ورور بچی به یې مهربانه وراره به یې ونظن بک خیرا موږ په تا د خیر ګمان کوو چې ته به موږ سره ډېر د خیر معاملې وکړې نبی اسلام ورته ویل وای اذهبوا انتم الطلقاء زه لاړ سئ ټول د ما له طرف نه آزاد یاست او زه به هغه د یوسف خبره اوس تاسې ته وکړم لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین د یوسف علیه السلام خبر به زه درته وکړم ټول یې معاف کړل له یوه چم بدلو انتقام وانخیستل او ټول د ده تر لاس لاندې ول نبی اسلام پې برلاسه و پې باندې مسلط و عزتمندو دغه انتقامي کارروایي دا به څوک په ذهن و په سوچ کې نه ساتي که تو غواړې چې د فتحې د دې شکر ادا سي د دې نعمت شکرانه ادا سي حمد الله صلا دې ویلي هغه د انبیاو په طریقه به روان دي عزتمندو وحشي ابن حرب دا هغه کس و چې د نبی اسلام ترې ور شهید کړی و حمزه رضی الله تعالی عنه دا وحشي ابن حرب یو ورځ وایي د نبی اسلام حضور ته راغی په مخ باندې پرده اچولې وه وای یا رسول الله یو مشرک که ایمان راوړي د دې ایمان قبلیږي وای ولې نه قبلیږي وای تیر ګناهونه معاف کیږي وای و الایمان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام ایمان هغه ګناهونه ختموي کوم چې مخکې وي وای یا رسول الله که وحشي ابن حرب ایمان راوړي دغه ایمان هم قبلیږي وای که هغه ایمان راوړي ایمان یې قبلیږي پرده یې له مخ نه لرې کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه یې وویله نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل وای ما ته د حمزه رضی الله تعالی عنه د شهادت قصه وکړه چې هغه تا په څه طریق شهید کو هغه قصه یې ټوله پې باندې واوروله د نبي اسلام له سترګو نه وای اوښکې راغلې او بیا یې ده ته وویل چې داسې چل کوه ما ته په مجلس کې مخامخ مه کښېنه داسې لیک پناه را چې کښېنه چې زه د تا مخ نه وینم وای دا نبی علیه الصلاة والسلام په ده باندې یو رحم وکړو یو شفقت یې وکړو چې ځکه تا خو د ما تره شهید کړی ده د هغو محبت خو ما زړه کې سته هسې نه زه تا بار بار ګورم هغه محبت له وجې نه مې تا سره بغض را نه شي نو ته به د نبی اسلام مبغوض شې نبی اسلام به تا سره بغض کړی دا خو بیا ډېره بده مرتبه ده نو دې په خاطر له ما نه په مجلس کې داسې پناه کښېنه نور انتقام یې ځینې وانخیستل بدل یې ځینې وانخیستل دارنګه عزتمندو دا اوس موږ ته پکار ده چې موږ همدغسې چلند وکړو همداسې سینه پراخه ونیسو د انبیاو د نیکانو د صالحانو په طرز باندې عمل وکړو الله دې موږ په زړه باندې علم لري که دې موږ له زړه نه وینې څاڅي خلکو ته که دې موږ په زړونو کې انتقام وي خلکو ته الله په موږ علم لري ولا که بالکل برای درکړي ولا که تا برلاسه کړي ولا که سلطه درکړي او که تا په زړه کې رحمت وي شفقت وي بیا هم الله په تا باندې علم لري الله خو ارحم الراحمین ذات ته چې بنده باندې پوه شي چې دا رحیم ده مهربانه ده هغه باندې بیا رحم کوي په هغه باندې الله تعالی فضل و احسان کوي عزتمندو آخري خبر هغه خبره دا یو
دوه اعتراضونه دي خلک یې کوي وایي دا د وګوره له امریکایانو سره خبره کوي له خپلو خلکو سره خبره نه کوي له امریکایانو سره جنگ نه کوي او له مونږ سره جنگ کوي یا وایي اوس خو د امریکایان ذاتي دي نه تاسو له دې خپلو خلکو سره څنګه جنګېږي دا خو کلمه وایي دا خو لمنځونه کوي دا خو روزي نیسي عزتمندو بالکل کلمه هم وایي لمنځونه هم کوي روزي هم نیسي حج ته هم ځي زکاتونه هم ورکوي ټول هر څه کوي د دې موږ انکار نه کوو تر څو یو څوک ځان ته مسلمان وایي موږ هغه ته کافر نه وایو سړی وایي زه کافر یم بس بیا منو کافر یې کان خو دلته اصلي خبره داسې ده د اسلامي امارات له امریکایانو سره په اودسونو په لمنځونو په روزو په زکاتونو په حج باندې جګړه نه وله په دې حقیقت باندې لږ ځان پوه کړي په امریکا کې هم خلک لمنځونه کوي که نه کوي امریکا کې هم خلک روزي نیسي امریکا کې هم خلک زکاتونه ورکوي امریکا کې مدرسې سته امریکا کې ملایان سته استادان سته له امریکا نه خلک حج ته راځي هر کال تقریبا 15,000 کسان حج ته راځي امریکایان هغو مسلمانانو ته ولې څه نه وایي او اسلامي امارت پسې افغانستان ته راورسېدله اوس دا تاسو چې دا سوالو جواب غواړم عزتمندو امریکا کې مسلمانان دي لمنځونه کوي که نه کوي تاسو به جواب وایاست کوي ټول خبرې روزي نیسي زکاتونه ورکوي حج ته ځي مدرسې سته ملایان سته هغه ملا او طالب او هغه مسلمان ولي په هغه باندې ولې ډرون نه غورځوي چې اسلامي امارت پسې دلته راورسېدی ډرون پرې راغورځوي خو دا خو اوس ته لږ سوچ وکړه د دې جواب پیدا کړ د دې جواب که ته پیدا کوي که نه پیدا کوي زه به درته وایم دلته طالبانو اسلامي امارت اسلامي نظام راوستی و امریکایان د تا اسلامي نظام نه مني امریکایان د تا اسلامي حاکمیت نه مني هغه ویل منځونه روزې کوه هغه د خپل کار ده په دې کې د زه نه یم خو نظام به دمایي نظام به غربي وي نظام به جمهوري وي نظام به امریکایي وي دا د سره نه سم برداشت کولی دا د امریکایي نظام او د اسلامي امارت جګړه وه چې ښه په خبر باندې پوه کم دا د لمانځه د روزې د زکاتو د حج او د کلمې قصه نه وه امریکا د له کلمې ویلو چې نه منې کوي څومره کلمې چې وایي امریکا د نظام خبره وه په دې کې لږ سوچ وکړئ امریکایان په دې خبره پیږي چې دا اسلامي نظام ده اسلامي نظام څه اصول لري اسلامي نظام څه تقاضا لري اسلامي نظام څه غوښتنې لري امریکایي نظام څنګه ده امریکایي نظام څه د دوو نظامونو جګړه وه بالکل د موږ دا مسلمانان وروڼه دي له دغو امریکایي نظام نه تیر سي دا د ختم کړي دوی د اسلامي امارت راولي موږ خو د شخص لپاره نه جنګېږو چې په دې کرسۍ به یا پلانکی ناست یا پلانکی ناست دا د نظام لپاره جګړه ده خدای اوس هم په هغو نظام باندې ټینګ ده دا نظام که امریکا راولي دا که انګریز راولي دا که ته راولي دا که بل راولي د موږ له نظام سره جنګ ده د اسلامي نظام لپاره جګړه ده دا که ته راولي که بل راولي زه د تا په خوا کې ولاړ یم دا جګړه په دې باندې ده دا به جاري وي دا به روانه وي تر څو پورې چې اسلامي امارت نه یې راغلی اشخاص نه اسلامي امارت نه یې راغلی هغه شخص که ذاتي هر څوک د اسلامي امارت په رأس کې مونږ به دغو شاته ولاړ یو او د امریکایي نظام شاته که هر څوک ولاړ و هر چا که راوستل نو هغو سره به دې موږ جګړه نو دا سوال انفرادي بعضې خلک کوي د ما لخوا تاسو ټول د ما وکیلان یاست او تاسو خو بیا بالکل ما ته مه په تلیفون کې کوئ مه په وټساپ کې کوئ د ما لخوا وکیلان یاست تاسو هم دې خلکو ته جواب ووایاست په اخر کې یو ځل بیا وایم دا جګړه د امریکایانو په اسلامي امارت باندې هغه له دې نظام سره وه هغه د اسلامي امارت په دې باندې نه وایي چې تاسو ولې کلمه وایاست ولې لمونځ کوئ ولې روزه نیسئ ولې حج ته ځئ ولې مدرسه جوړوئ ولې تدریس کوئ ولې ملایان یاست دا هلته په امریکا کې هم دا ټولې کیسې شته نو دا د دوو نظریو جنګ ولو د اسلامي نظریې او د غربي نظریې د اسلامي نظام او د غربي نظام جګړه وله نو هغه نظام چې تر څو قایم وي که د هر چا په لاس باندې له دې سره به اسلامي امارت جګړه کوي جهاد به کوي او دا به مقدس جهادي موږ به تر شا ولاړ یو هم عملا هم مالا هم قولا په خبرو په استدلال کې استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى دا خبري خپل رضا لپاره وګرځوي الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق پیرا نصیب کړي په حاضر مجلس کې الله تعالی فضل و رحم وکړي
الله تعالی هم د ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. بندیان د اسلام د الله تعالی په خیر او عافیت سره راخلاص کړي. مجاهدینو د الله تعالی حافظ ناصر مددگار شي. د زخمیانو د الله تعالی علاج وکړي. د شهیدانو د ورثو د الله تعالی کفالت وکړي. یا الله په مالونو په اولادونو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي. د موږ یو ورور د په کور کې څه مشکلات دي دعا یې غوښتي دعا وکړي الله تعالی د مشکلات حل و فصل کړي. الله تعالی د کور کې اتفاق و اتحاد واچوي. الله تعالی د له کور نه اختلاف و شقاق ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.